نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم، په تاسو کې کامل مؤمن یو کس نشي جوړېدلی تر هغه وخته پورې حتی اکون احب الیه، تر څو پورې چې زه دته محبوب نه یم، من والده د خپل پلار نه هم زیات، وولده د خپل بچي نه هم زیات، والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه هم زیات. د نبی علیه الصلاة والسلام سره باندې محبت د دې نه اضافه وي څومره چې د خپل بچي سره کوي، څومره چې د خپل پلار سره کوي، څومره چې د خپلو دوستانو سره کوي، د دې نه به زیات محبت وي. بیا په هغه وخت کې چې دا ته کامل مؤمن کېدلی شي، تا ته بیا موږ ویلی شو چې ته کامل مؤمن یې. مولا علی قاري رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې رخلي وایي محبت په دوه قسمه ده، یو طبعي محبت وي غیر اختیاري، د چا په اختیار کې نه وي، یو عقلي محبت وي. لکه ډاکټر تا ته وایي چې دا دوا وخوره، سره د دې نه چې تا نفس نه مني، خوند نه درکوي، یا دوا ډېره ترخه وي، مثلا ستن درکوي، هغه ډېر تکلیف وي، خو بیا هم ته کوې، بیا هم ته مینه ورسره ساتي، دا عقلي محبت ده. ځکه ته پوهېږې په خپل عقل سره تا ته دا معلومات کېږي چې دا زما لپاره علاج ده. نو دلته محبت نه مراد عقلي محبت ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره به د عقلي محبت وي. خدای مکه که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام دین ته څوک په سپکه وګوري یا د مبارک ته څوک بدرد ووایي، نو ته به ډېر سخت په غوسه کېږي، د خپل ځان نه به هم تېرېږي، د خپل مال نه به هم تېرېږي. دې ته ویل کېږي محبت، دې ته ویل کېږي مینه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ته یو وخت وایي ته ما ته محبوب وي د هر څه نه، خو د خپل ځان نه مې نه، د خپل نفس نه نه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي وایي والله داسې نشي کېدلی، تر هغه وخته پورې کامل مؤمن ته نشي کېدلی ای عمره تر څو پورې چې تا له ما سره د خپل ځان نه هم ډېره مینه نه یې کړې، زه تا ته د خپل نفس نه هم زیات محبوب نه یم سوی، تر هغه وخته پورې ته کامل مؤمن نشي کېدلی. حضرت عمر ورته فرمایي وایي ای د الله رسوله ته ما ته د خپل ځان نه هم ډېر ګران یې، تا سره مې محبت د خپل نفس نه هم ډېر ده. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الآن یا عمر، ای عمر وست ایمان کامل، وست ایمان مکمل. دې ته ویل کېږي محبت او مینه. محترمینو په دنیا کې چې یو څوک د چا سره محبت کوي، د زړه محبت چې هغه ته دلي محبت یا قلبي محبت وایي، د دې لوی لوی سببونه درې دي. د درې سببونو په وجه یو انسان د بل انسان سره محبت کوي. یو سبب د کمال، دویم جمال، دریم احسان. یا به هغه کس کې کمالات موجود وي ځکه ته محبت ورسره کوې، یا به هغه کس ته الله جمال ورکړی، حسن به یې ورکړی، ښایست به یې ورکړی ځکه ته محبت ورسره کوې، او یا به یې د تا سره احسان کړي، ښه به یې در سره کړي ځکه ته محبت ورسره کوې. مال چې د دولت چې د پیسې چې دي دا د محبت سبب نه ده. ګوره د پیسو د وجې نه چاپلوسي کېږي خو محبت نه کېږي. او که چېرته فی الفرض و التقدیر موږ دا ووایو چې پیسه هم سبب د محبت ده، مال او دولت هم سبب د محبت ده، نو د موږ او د تاسې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دنیا په ټولو خلکو کې مالدار و، ځکه مالداري پیسو ته نه وایي، مالداري د نفس غنا ته وایي، مالداري سخا ته وایي. سبحان الله، د نبی علیه الصلاة والسلام سخا، د نبی علیه الصلاة والسلام د نفس غنا. هغه نبی و حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا. د نبی علیه الصلاة والسلام نه هیڅ چا هم پوښتنه نه ده کړې، سوال نه ده کړی چې د ده مبارک په زبان باندې راغلي وي چې لا نه درکوم. د شهادت د کلمې د لا نه علاوه چاته په ژبه باندې لا نه راتله، چاته به دا ویل نه شي نه در کوم. خو د شهادت په کلمه کې ستا لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دغه کلمې د لا نه علاوه یو شاعر ډېر ښه شعر ویلی، فارسي شعر ده، وایي نرفت لا به زبان مبارکش هرگز، نرفت لا به زبان مبارکش هرگز مگر به اشهد ان لا اله الا الله. د دواړو جهانو سردار په ژبه باندې چاته هم لا نه ده راغلې، خو د اشهد ان لا اله الا الله په کلمه کې سته، دغه معنا دا ده چې د الله نه علاوه بل لایق د عبادت نشته. دا هغه سخي نبی و، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راځي
یو وخت کې اعلان وکړه حضرت ابو هریره حدیث را نقل کوي وایي من ترک دینا فعلی څوک چې مړ سو او قرضدار و فعلی زه یې ورکوم پیسې د هغه قرض ادا کوم دې ته وایي سخا او ومن ترک مالا چا چې مال پرېښود هغه بیا زه نه غواړم فلیورثته هغه بیا د دوی وارثانو دپاره دغه دې واخلي زمن دې واخلي نفس چې غني و نفس سخا یې درلودله چا به چې سوال وکړي ځینې چې خپله به یو شی نه و ورسره د بل چا نه به یې پور اخیسته قرض به یې اخیسته او ورکاوه به یې سایل ته به یې جواب نه ورکاوه یو شی به یې ورکاوه خوشحاله کاوه به یې قرض به یې د چا نه اخیسته خپله به چې نه و ورسره ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي یو وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د شپې ډېر ناقراره ده پوښتنه مې وکړه ای د الله پیغمبره ولې ناقراره یې ولې پریشانه یې وایي نن ما سره یو څه سپین زر دي چا راوړي دا له ما سره دي زه نن ډارېږم په دې شپه کې داسې نه چې ما ته مرګ راشي او دغه لږ سپین زر دي ما سره وي دا د موج تاج نبی علیه الصلاة والسلام سخا وه دا غنا وه نو بالفرج و تقدیر کې چېرته دا ووایي چې مال او دولت هم سبب د محبت ده نو د ټولو نه زیات مالداره خو هغه په حقیقي معنا سره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اصلي سببونه د محبت چې دي محترمین هغه درې دي کمال جمال او احسان اول سبب کمال ده تاسې خپله سوچ وکړئ په زرهاو داسې کسان شته چې موږ مینه ورسره لرو محبت ورسره کوو او ډېر له موږ نه مخکې تېر شوي نه مو لیدلي دي نه دي موږ رشته داران دي نه یې موږ ته کومه فایده حاصل را کړې ده مالي فایده یې موږ ته نه ده را کړې خو بیا محبت ورسره کوو مثلا حاتم طایي تېر شوی مخکې د ده نوم موږ ډېر اخلو مینه ورسره لرو ځکه چې د ده سخا ډېره مشهوره وه کمال د سخا یې درلود یو سخي انسان و نو شیروان باچا مثلا تېر شوی د ده سره موږ مینه لرو محبت ورسره کوو ځکه چې دی د انصاف او د عدل والا بادشاه و دا ګوره کمالات دي سقرات او افلاطون دا مخکې تېر شوي موږ د ده نومونه ډېر په محبت اخلو ځکه دوی ته الله علم او حکمت ورکړی و علم ورسره و حکمت ورسره و صحبان په نامه سره یو کس تېر شوی د ده سره موږ مینه ساتو محبت ورسره کوو ځکه چې ده ته الله د خطابت یو ملکه ورکړې وه تو خطابت به یې کاوه صلابت لساني یې ورکړې وه په دې وجه موږ ډېر یادوو د سعدي او د فردوسي سره موږ عقیدت ساتو د دې په خاطر باندې چې د هغه ګویایي ډېره کوه خبرې به یې ډېرې کې کولې دارنګه د دې سره سره د هومر د انګریزانو کې یو څوک تېر شوی چې هغه کمالي ادب یې ډېر زیات خط و دا خط په ادبو کې ډېر ماهر و کمال یې درلود مثلا د مصر یوه ښځه تېره شوې ډېر حسن خدای پاک ورکړی و قلوفطره په نامه وه که څه نوم یې درلود د هغه تذکره موږ کوو ځکه چې حسن یې درلود دارنګه د لیلا او د مجنون تذکره کېږي ځکه چې هغه کمال عشق یې درلود ګوره دا هغه شیان دي هغه خلک دي چې د دوی سره دا کمالات وو دا کمالات ټول ناقص وو راسه دماغ دې تا پیغمبر ته هغه پیغمبر چې دا ټول کمالات پکې موجود دي او هغه په پوره طریقه باندې کامله طریقه باندې کامل دا هر شی پکې موجود ده زه منمه چې حاتم طایي سخي او سخا یې درلوده خو سبحان الله د ما د نبي د سخا سره دغه د سخا ډېر فرق زموږ د تاسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سخا درلودله چې دشمن ته به یې هم فایده ورسېدله دوست ته به یې هم فایده ورسېدله هر چا ته به یې فایده ورسېدله داسې سخا یې درلودله نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې په دنیا کې هم خلکو ته نفع ډېره ورسولې او د دنیا نه وروسته په آخرت کې به هم په دنیا کې هم خپل امتیان نازولي په آخرت کې به هم خپل امتیان نازوي داسې سخا یې درلوده نبي علیه الصلاة والسلام مبارک زه منم چې نوشیروان عدل درلود انصاف یې درلوده خو زما د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره د هغه د عدل او د انصاف ډېر فرق د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه عدل او انصاف و چې په عربو کې په یو داسې وخت کې چې هغه یو انتقامي وخت و د جهالت وخت و په داسې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام د عدل او د انصاف خوږې چینې روانې کړې داسې سخاوت او انصاف یې یو وخت اعلان وکړ وایي که چېرته د ما لور فاطمه غلا وکړي نو د هغې به هم لاس کټ کېږي
دا و انصاف، دا و عدل. دا چې عدل او انصاف یو وخت کې د خپل امتیانو په یو ادنا امت یو عام سړي مخې ته خپله ملا مبارکه لوڅه کړه او ورته ویې ویل وایي واخله انتقام له مانه. دې ته وایي عدل او انصاف د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک. دا چې عدل او انصاف و د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې خپله یې داسې کسان پرېښودل، داسې صحابه چې هغه بیا د قیصر او د کسرا هغه استبداد او ظلم یې ختم کړه او هغه ځایونو کې ټول میزان د عدل د یې قایم کړی، عدل او انصاف یې قایم کړ. داسې انصاف یې درلوده. که چېرته افلاطون او سقراط په علم او په حکمت کې مشهور وو، نبي علیه الصلاة والسلام داسې علم داسې حکمت درلود چې په سلهاو په زرهاو افلاطون او سقراط غوندې خلک یې وروزل. که چېرته متنبي یا لبید شاعران دا په فصاحت او بلاغت کې مشهور وو، د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک داسې فصاحت و چې تیږو خبرې شروع کړې، داسې فصاحت یې درلود. هغه زړونه چې سنګدیله و سخت و، هغو د زړونو انقلاب یې راوست، هغو زندګي یې بدله کړه، د ده خطابت د اثر داسې اثر درلود د نبي علیه الصلاة والسلام ژبې مبارکې. نو هغه نبي هغه پیغمبر چې په دې کې دا ټول کمالات په مکمل طریقه باندې موجود وو، نو ولې ما ورته محبت ورسره ونه کړو؟ په کار ده چې باید محبت ورسره وکړو. بلکې که داسې ووایو چې د آدم علیه الصلاة والسلام نه راونیسه څومره انبیا چې تېر سوي تر عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک پورې، په دې هر یو کې فردن فردن کوم کمالات چې الله یې کې وو، هغه ټول کمالات په دواړو جهانو سردار نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په ذات کې پراته وو. ټول کمالات، هغه څومره کمالات چې په نورو انبیاو کې وو، دا ټول د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات کې جمع وو. د آدم علیه الصلاة والسلام خلق اخلاق د نبي علیه الصلاة والسلام سره وو. د شیخ علیه الصلاة والسلام معرفت نبي علیه الصلاة والسلام درلود. د نوح علیه الصلاة والسلام جوش د تبلیغ او د دعوت نبي علیه الصلاة والسلام سره وو. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د توحید ولوله د نبي علیه الصلاة والسلام سره وه. د اسماعیل علیه الصلاة والسلام ایثار قرباني ځان قربانول د بل لپاره د نبي علیه الصلاة والسلام سره موجود و دا صفت. د اسحاق علیه الصلاة والسلام رضا دا هم نبي علیه الصلاة والسلام درلوده. د صالح علیه الصلاة والسلام فصاحت نبي علیه الصلاة والسلام سره و. د نوح علیه الصلاة والسلام حکمت نبي علیه الصلاة والسلام درلود. د موسی علیه الصلاة والسلام مبارک کوم جلال شو د نبي علیه الصلاة والسلام سره و. د هارون علیه الصلاة والسلام کوم جمال شو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره و، هغه یې درلود. داود علیه الصلاة والسلام ته کوم اواز چې ورکړی و نبي علیه الصلاة والسلام سره و. ایوب علیه الصلاة والسلام ته کوم صبر چې الله ورکړی و دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره و. د یونس علیه الصلاة والسلام چې کوم اطاعت و کوم فرمانبرداري وه دا هم نبي علیه الصلاة والسلام درلود. د یوشع علیه الصلاة والسلام کوم جهاد چې و دا صفت هم د نبي علیه الصلاة والسلام کې و. د الیاس علیه الصلاة والسلام کوم وقار چې و دا هم نبي علیه الصلاة والسلام درلود. د یوسف علیه الصلاة والسلام کوم حسن او جمال چې و ښایست چې و دا هم نبي علیه الصلاة والسلام مبارک درلود. او د عیسی علیه الصلاة والسلام کوم زهد او تقوا چې وه دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره وه. زموږ وګې تاسې نبي هغه نبي ده چې د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه ونیسه تر عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک پورې څومره انبیا چې تېر شوي په هغه هر یو کې فردن فردن کوم صفت چې الله رب العزت یې کړی و هغه ټولې په نبي علیه الصلاة والسلام کې چې الله رب العزت نبي علیه الصلاة والسلام کې جمع کړي و او ورکړي و. هغه کوم صفت و چې د ما د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات کې نه و. که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام حیا ته موږ وګورو چې څومره حیا یې درلودله. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام د حیا په باره کې څه فرمایي؟ د دواړو جهانو سردار نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي داسې حیادار و چې د هغه پیغلې چې سترمنه پیغله وي باکره وي د هغې نه زیاته حیا نبی علیه الصلاة والسلام درلوده. دومره حیا ورسره وه. د نبی علیه الصلاة والسلام تواضع داسې تواضع یې درلوده چې د غلامانو سره به ناستو خوراک به یې کوو، یوه سره به یو ځای خوراک کوو. د غریبانانو سره به یې ناسته پاسته کوله، غریبانانو سره به ناستو. په خپل کور کې به یې د کور کار په خپله کاوه، وړکی کار و که غټ کار و په خپل لاس به یې دا کار کاوه. دا تواضع ده. دارنګه د دې سره سره د هغه کسانو چې هغه ضعیفان و سپین ږیري ول کمزوري ول د هغو سره به یې بوج هم اوچتاوه. دا د نبي علیه الصلاة والسلام صفت ده. حضرت ابو هریره فرمایي یو کس راغی
د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک لاس یې مچ کړه. نبي علیه الصلاة والسلام دې کس ته وایي لا داسې کار مه کوه، دا کار خو سیده د عجمیانو بادشاهان چې دي د هغو سره دا کار کېږي. وانما انا رجل منکم، زه خو د تاسو غوندې یو انسان یم، د تاسو غوندې یو سړی یم، زما لاس مه رامچ کوه. دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک تواضع وه، دا عاجزي وه د ما او د تا د پیغمبر. که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام شجاعت راواخلو، بهادري راواخلو، موږ خو مثلا د رستم او د اسفندیار دا مخکې ډېر شجاع بادشاهیان تېر شوي، دغه تذکره کوو، خو که د نبي علیه الصلاة والسلام شجاعت ته وګورو، په غزوه حنین کې په مسلمانانو باندې مشرکانو ډېرې سختې حملې شروع کړې، ډېر بد حالت. مسلمانان یو طرف ته بل طرف ته سره لاړل. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په خچر باندې کېناست او کفارو ته دمکیانې ورکوي، ډېر بد حالت ته هغو ته مخامخ دمکیانې ورکوي او دمکیانې هم په شعر کې ورکوي. څه ورته وایي؟ انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه داسې نبي یم چې دروغجن نه یم، زه د عبدالمطلب لمسی یم، شاته کېدونکی نه یم له تاسې نه. دا د نبي علیه الصلاة والسلام شجاعت، دا د نبي علیه الصلاة والسلام بهادري، د نبي علیه الصلاة والسلام صبر او شکر که چېرته وګورو، یا خوش اخلاقي که چېرته وګورو، خوش مزاجي که چېرته وګورو. حضرت انس بن مالک فرمایي 10 کاله ما د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کړی، خو په دې 10 کالو کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ما ته اوف قدرم نه ده کړی، اوف هم نه دي راته ویلي. په دې 10 کالو کې ما ته داسې نه دي ویلي چې ای انسه ولې دې دا کار داسې ونه کړ. دومره خوش اخلاق. عبدالله بن حارث فرمایي رضی الله عنه، وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه بل کس خوش اخلاق او خوش مزاجه نه و لیدلی. او د نبي علیه الصلاة والسلام صبر او شکر ته که وګورو، حضرت عایشه فرمایي وایي ډېر وخت به داسې راته زموږ په کور کې به داسې حالت راته چې تر 1 هفتې پورې به زموږ په کور کې اور نه بلیده، هېڅ شی به نه و. 1 هفته مکمل به موږ په خرما او په اوبو باندې ګزاره کوله، خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام به په ډېر صبر سره شکر ادا کوو. چې د الله شکر، دا د نبي علیه الصلاة والسلام صبر و، دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک شکر و. که صداقت ته یې وګورو، دومره رښتونی پیغمبر و چې دوستان خو یې څه کوي، دښمنان هم په دې قایل و چې یقینا ته رښتونی یې. په غزوه احد کې غالبا که غزوه بدر وه، د کفارو د مشرکینو نه یو کس و، اخنس ابن شریق نومیږي، ابو جهل نه یې پوښتنه وکړه، وایي ای ابوالحکمه قسم در کوم ته دا راته ووایه چې دا پیغمبر دا محمد په حقه ده که نه ده. ابو جهل ګوره سخت دښمني و. څه وایي؟ وایي بېشکه قسم په الله چې محمد چې دا په حقه باندې رښتونی ده، او کله هم د وایي غلط بیاني نه ده کړې. دا ګوره د دښمن د ده په صداقت باندې قایل ده. دا د موجوده پیغمبر و، داسې صداقت الله رب العزت ورکړی. او که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاقو ته موږ وګورو، څه اخلاق یې درلودل، سبحان الله. د دیوبند په علماو کې یو عالم تېر شوی حکیم الاسلام قاري محمد طیب صاحب رحمه الله، یو د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په باره کې یوه ډېره عجیبه خبره لیکلې، ډېر ښه بحث یې کړی. وایي که چېرته موږ د اخلاقو په اعتبار سره نبي علیه الصلاة والسلام وګورو، نو نبي علیه الصلاة والسلام ته د اخلاقو په اعتبار سره د ټولو نه اوچته مرتبه، د ټولو نه لوی مقام هغه هم الله رب العزت ده ته ورکړی و. او دا وایي قاعده ده چې کله یو شی اوچت مقام لري، کله یو شی اخري مقام ته رسېدلی وي، هغه لاندې مقامات ټول په نتیجه به وي. دا وایي قاعده ده. مثلا د مثال ورکړی، یو کس بخاري شریف وایي په دوره حدیث کې ناسته، دا نشي کېدلی چې دی اول ډایرکټ له اوله ورځې نه د بخاري ته ناست وي، د به خامخا لاندې میزان الصرف ویلی وي، مختصر القدري به یې ویلي وي، شرح الوقایع به یې ویلي، هدایه به یې ویلي، دا ټول کتابونه به یې ویلي، بیا به وروسته د بخاري ته ناست وي. داسې خو نشي کېدلی. نو ګوره هغه اوچت مقام ته چې رسېدلی، الله د مقامات خپله پکې راځي. دا وایي قاعده او اصل ده. خو دا وایي نه ده ضرور چې یو کس مثلا لاندې کتاب وایي او هغه دې پورته ورسېږي، یان بخاري ته دې ورسېږي، په بخاري دې پوه شي، نه داسې نشي کېدلی. نو بیا دی وایي که چېرته قرآن او حدیث ما ورته مطالعه کړو، په قرآن او په حدیث کې د اخلاقو ټول 3 قسمه معلومېږي، 3 قسمه اخلاق معلومېږي. یو چې دي اخلاق حسنه،
دویم اخلاق کریمانه او دریم اخلاق عظیم یا خلق عظیم. دا درې قسمه اخلاق د قرآن او د حدیث نه معلومیږي. اوس دا چاته وایي د دې تر مابین فرق څه ده؟ اخلاق حسنه دا وایي په اخلاقو کې د ټولو نه لاندې مرتبه ده. اخلاق کریمانه یا خلق کریم دا د اخلاقو درمیانه مرتبه ده، وسط. او اخلاق عظیم خلق عظیم دا په اخلاقو کې اخري مرتبه ده، اوچت مقام ده. اخلاق حسنه لکه ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي و یا خلیلی حسن خلقک، ای د ما دوسته والاخلاق حسن خیک. د اخلاق حسنه و تعریف ده په هر شي کې اعتدال کول، په هر شي کې میانه روي کول، د حد نه تجاوز نه کول، دې ته ویل کېږي اخلاق حسنه. مثلا تا ته یو چا څپړه درکړه، ته هم بېرته څومره چې ده په زوره درکړی او مغسې دې وواهه، دې ته ویل کېږي اخلاق حسنه. او که چېرته داسې و چې تا سم سکان ورته ورکړل، نه چې دې ورکړې بیا تا ته ویل کېږي تا ظلم وکړه، ظلم د حد نه تجاوز وکړه. یا مثلا تا یو چا ته یو روپۍ ورکړه، په ذهن کې دې دا وساتل چې ما ته دې یوه روپۍ بېرته راکړي، دا اوس اخلاق حسنه. خو که دا دې ویل چې ما ته دې 15 راکړي د یوې روپۍ په بدله کې، دا اوس ظلم شو، د حد نه تجاوز. یا مثلا یو کس د بل کس یوه سترګه ایستلې، دا کس ورځي د هغه دوه باسي، د اخلاق حسنه نه دي. که یوه باسي د اخلاق حسنه. په هر شي کې عدله او بدله، اعتدال. قاری محمد صاحب رحمه الله وایي دې ته ویل کېږي اخلاق حسنه. دویم نمبر چې دی هغه اخلاق کریمانه دي. اخلاق کریمانه دې ته ویل کېږي چې په هغه کې ایثار وي، په هغه کې عدل او بدل نه وي. مثلا تا ته یو چا څپړه درکړه او تا ورته وویل چې زه معافي، زه به تا سره شروع کوم، زه پرېږده معافي. تا سره یو چا زیادتي وکړه، تا معاف کړه، درګذر دې وکړه، معاف دې کړه، نو دې ته ویل کېږي اخلاق کریمانه. لکه حدیث کې راځي صل من رحمت، صل من قطعت، واعف عن من ظلمت، واحسن الى من اساء اليك. صله رحمي کوه د هغه چا سره چې تا سره صله رحمي پرې ایښې وي. واعف عن من ظلمك، څوک چې ظلم در سره کوي معافي ورته کوه. واحسن الى من اساء اليك، څوک چې بد در سره کوي له هغه سره ښه کوه. حدیث کې دې ته اشاره ده. دې ته ویل کېږي اخلاق کریمانه. او یو دی اخلاق عظیم، دا اخلاق چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام وو. اخلاق عظیم هغه اخلاق ته ویل کېږي چې په هغه کې صرف دا نه چې ته معاف کړې، عفو ورته وکړې، بلکې د عفو سره سره احسان هم ورسره وکړې. یو چا زیادتي در سره وکړه، یو چا بد در سره وکړه، نو ته معاف هم کړې، د معافي په څنګ څنګ کې ته احسان نور هم ورسره وکړې، نور هم ښه ورسره وکړې. دې ته ویل کېږي اخلاق عظیم. او نبی علیه الصلاة والسلام په دغه درې واړو اخلاقو کې کومه د اخلاقو درجه چې درلوده هغه همدغه ده. ځکه خو الله په قرآن عظیم الشان کې ورته فرمایي انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبره ته په هغه اخلاق عظیم باندې فائز او کامیابه یې، په هغه باندې. دا د ما د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د اخلاقو درجه، داسې اخلاق خدای پاک ورکړي، داسې صفت درلود. نو د محبت که چېرته یو څوک د یو چا سره محبت کوي د کمال په خاطر کوي، څومره کمالات چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ذات کې موجود و، نه هر چا ته پکار ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت ولري او یې ساتي، هر مسلمان ته پکار. دویم که چېرته راسو د محبت دویم سبب جمال ده، ښایست ده. یو څوک چې د یو چا سره محبت کوي کله کله د جمال د وجې نه هم کوي، اگر چې دغه جمال چې ده یا حسن چې ده دا حقیقي او دارنګه دایمي معیار نه ده د محبت. او یاد وساتئ هر نبي چې تېر شوی هغه ته الله حسن ورکړی، جمال یې ورکړی، د دې په خاطر باندې چې مخالف د ده سبا په ده کې کوم عیب پیدا نه کړي، ګوته ورته ونه نیسي. هر نبي چې تېر شوی راځو دماغ د تا نبي ته، دماغ د تا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک څنګه حسن درلود، څنګه جمال یې درلود. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د یهودیانو مخکې لوی عالم و، هغه فرمایي فلما استبنت وجهه، کله د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک مخ چې ما ولیده، عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب، ما ته وایي درک ولګېد چې دا مخ د دروغجن مخ نشي کېدلی. د نبي داسې مخ وي چې د ده مخ په دې باندې صداقت کوي، د ده چهره په دې باندې ګواهي ورکوي چې دی صادق ده، د ده په صداقت باندې د ده چهره او مخ ګواهي ورکوي. عبدالله ابن سلام هم داسې وایي. د دې سره سره ابو رافع رضی الله تعالی عنه د قریشو د طرف نه قاصد و، هغه وایي
فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي الإسلام في قلبي کله چې ما نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ولیده دما په زړه کې د اسلام هغه بېوسې وه روښانه شوه د اسلام چراغ کې بل چې کله مې ما مخ ته وکتل داسې حسن یې درلود داسې جمال یې درلود حضرت انس بن مالک خلقو ته د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ تذکره کوي د چهرې مبارکې تذکره یې کوي چې داسې چهره یې ورته ورته فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک سپین مخ او روښانه مخ و او کله به چې خولې سو دا خولې به په مخ مبارک باندې داسې ښکاره کېدلې لکه ملغلرې داسې به را روانې وي لکه ملغلرې چې را روانې وي داسې حسین و د موجود پیغمبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوشي هم خايستد نبي عليه الصلاة والسلام ننولي ذلك كأن الشمس تجري في وجهه گویا چې المرد د په مخ کې تاویده چې مخ ته به دې کتل تا به ویل چې لمر ته ګورم داسې یو حسن خدای پاک ورکړی داسې یو جمال حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیا فرمای شمائل ترمذی کې ستا ومن رآه بدیهة هابه چا به چې نبی علیه الصلاة والسلام اچانک ولید ور لواره به ورته وکتل هابه هیبت به پراغی روب به پراغی داسې چهره یې وه ومن خالطه معرفة څوک بیا چې ورسره کېناست احبه محبت به ورسره پیدا شو مینه به ورسره پیدا شوه ويقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله او د دې صفت کوونکي به دا ویل چې نه د دې نه مخکې نه د دې نه وروسته ما خو داسې څوک لیدلی و دا څومره حسین څومره ښایست خدای پاک ورکړی او حضرت برا رضی الله تعالی عنه فرمای ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه د هغه اوږدو ویښتانو والا په سور څادر کې بل یو څوک حسین نه و لیدلی لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام دا اوږده ویښتان او دارنګه په سور څادر کې څنګه ښایسته چې ښکاره کېدل حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه بیا فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر کله به نبی علیه الصلاة والسلام چې خوشحاله سو استنار وجهه كأنه قطعة من القمر مخ مبارک په داسې روښانه سو گویا چې تا به ویل چې دا د سپوږمۍ یوه ټوکړه ده داسې مخ په داسې ښکاره کېده حضرت ربیعه بنت معاوید رضی الله تعالی عنها بیا فرمایي وای لو رأیته نو رأیت الشمس طالعة که چېرته تا وای لیدلی وای تا به کتل چې لمر راختلی ده لمر ته ګورم راختلي لمر ته ګورم داسې حسن او جمال یې درلود حضرت جابر بن سمره نه چا پوښتنه وکړه وای ای د الله د پیغمبر د نبی علیه صلات وسلام مخ چمک داسې و لکه د تورې یعنې داسې پړکېده لکه توره دی څه ورته فرمایي لا بل مثل الشمس والقمر بلکې داسې پړکېده لکه لمر او سپوږمۍ حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې یو شاعر تېر شوی هغه چې د نبی علیه صلات وسلام چهرې مبارکې ته ګوري دغه د انواراتو نه ډکه چهره نو یو دم په ژبه باندې دا اشعار راځي څه وایي واحسن منك لم تر قدت عیني ای پیغمبره د ما سترګو خو د تا نه حسین چېرته نه ده لیدلی واجمل منك لم تلد النساء ای پیغمبره له تا نه جمیل له تا نه ښایسته خو یوې مور هم داسې بچی نه ده زېږولی لکه ته چې خلقت مبرعا من كل عیب ای پیغمبره ته خو پیدا یې په داسې حالت کې چې د هر عیب نه پاکي یو عیب هم په تا کې نشته یو نقص هم ته نه لرې کأنک قد خلقت کما تشاء ای پیغمبره گویا لکه ته داسې پیدا شوی لکه څنګه تاسې غوښتل لکه څنګه دې تاسې خوښوم داسې پیدا شوی نو دا د ما او د تا د نبي علیه صلات وسلام حسن و جمال داسې جمال او ښایست یې درلود نو که څوک وغواړي یو انسان د بل انسان سره محبت د جمال په خاطر کې ځکه دویم سبب جمال ده نو هغه جمال او حسن هغه د ما او د تا نبي علیه صلات وسلام مبارک درلود نو په کار ده چې د ده سره محبت وشي دریم سبب چې انسان د بل انسان سره محبت کوي هغه احسان ده یو چا له تا سره ښه وکړل
نو ضرور به څه بیا د ده سره ښه کوې. ځکه خو عربي کې یوه مقوله ده وایي الانسان عبد الاحسان، انسان دا د احسان غلام ده. که ته غواړې چې یو څوک د خپل ځان مطیع جوړ کړي نو احسان ورسره وکړه. او دا یو ناقابل انکار حقیقت ته د دې نه هېڅوک انکار نشي کولی چې د الله نه وروسته د ټولو نه ډېر احسانات چې موږ تاسو باندې شا کړي دي هغه همدغه د دواړو جهانو سردار نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د ده ډېر زیات احسانات. د ما د تا لوی محسن مور و پلار نه ده، استاذ نه ده، دوست او ملګری نه ده، رشته دار نه ده، بلکې د پوره انسانیت محسن چې ده هغه همدغه د دواړو جهانو سردار نبي علیه الصلاة والسلام مبارک. ډېر زیات احسانات چې په موږ او تاسې کړي. هغه پیغمبر او هغه نبي چې ما او تا یې د خدای پاک سره یو ځای کړو، په یوازې یې کړو. هغه پیغمبر او هغه نبي چې انسانانو ته یې د الله پاک هغه جلوه وښودله. هغه پیغمبر او نبي چې هغه په یو وچ میدان کې چې هېڅ شی هم نه و، د علم او د معرفت نهرونه یې روان کړل. هغه پیغمبر او نبي چې د مسکین محب و، هغه پیغمبر او نبی چې هغه د یتیمانو دپاره خواخوږی و. ډېر احسانات دي په دنیا کې. کله چې یو څوک احسان د چا سره کوي، کله د خپلو زمنو سره کوي، کله مثلا د یو ملګري سره احسان کوي، کله سړی د بستیو ډلې سره احسان کوي. خو د نبي علیه الصلاة والسلام احسان هغه د هر چا سره و، د هرې ډلې سره و. ځکه خو الله ورته فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای پیغمبره ته د ټول عالم دپاره هغه کې انسان ده که هر شی د ټولو دپاره ته رحمت دی. په هر چا باندې احسان ډېر و. که یو بل اړخ ته یې وګورو، بل طرف ته یې وګورو، چې ما او د تا پیغمبر څومره تکلیفونه برداشت کړي، د چا دپاره یې کړي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته ساحر او مجنون ویل سوی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د ده مبارک په بدن باندې ګندګي رالوېدلې اچول سوې ده. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پښې مبارکې زخمیانې سوي دي، ویشتل شوی، په کاڼو ویشتل شوی، پښې لس پت په وینو کې سوي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په هجرت باندې مجبوره سوی، مکه یې پرېښې مدینې ته تللی. ایا دا د دنیا دپاره و؟ د دنیا خواهش و؟ ایا دا د منصب خواهش و؟ کلم نه. صرف دا خواهش و چې یو امتي مې د جهنم نه بچ او جنت ته لاړ. صرف دا خواهش. دا دومره تکلیفونه چې په ځان باندې برداشتول، خالص دغه د امت فکر ورسره و. په هر حالت کې د امت فکر ورسره. په مکه کې کوم د امت فکر، مدینه کې کوم د امت فکر، په احد کې کوم د امت فکر، په بدر کې کوم د امت فکر. او دارنګه که په حالت د صحت کې او تندرستي کې هم د امت فکر. کله چې سپینګیری د سپینګیرتوب په وخت یا مثلا د بیماري په وخت، د مرض په وخت هم د امت فکر. په خپل بستر باندې پروت هم د امت فکر. په معراج کې هم د امت فکر. حتی د مرګ نه وروسته هم به د قیامت په ورځ د امت فکر ورسره وي. هغه ورځ چې ډېره هیبتناکه ورځ به وي، په هغه ورځ باندې به نور انبیا آدم علیه الصلاة والسلام به چغې وهي نفسي نفسي نفسي، چې ما ځان د خپل ځان فکر به ورسره وي. او نوح علیه الصلاة والسلام بم دا آواز کوي نفسي نفسي. موسی علیه الصلاة والسلام، موسی کلیم الله بم دا آواز کوي نفسي نفسي. عیسی روح الله به هم دا آواز کوي نفسي نفسي. خو د دواړو جهانو سردار نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به بیا کوم آواز کوي؟ امتي امتي امتي. ای د ما امت، د ما امت، د ما امت، د ما امت. کله چې د الله پیغمبر د خپل دغه ګناهګار امت سره دومره محبت لري، دومره مینه لري، نو آیا امت به نه ورسره کوي؟ ولې نه؟ خامخا به ورسره کوي. د خپل ځان نه به ورته تېرېږي، د خپل مال نه به ورته تېرېږي، هر شی به د مخې ته قربانوي. محبت به ورسره کوي، همداسې به ورسره کوي. تاریخ په دې ګواه ده. ډېر داسې واقعات شته. سبحان الله، که چېرته تاسې د صحابهو محبت وګورئ د نبي علیه الصلاة والسلام سره، د دوه درې واقعیت درته ذکر کوم چې ایمان هم تازه شي. حضرت زید بن دثنه رضی الله تعالی عنه کفارو ونیو، بیا قریشو ته وسپاره چې قتل یې کړي. قریشو واخیستی. ابو سفیان بن حرب هغه وخت اسلام نه و راوړی.
هغه ورته وایي ای زیده زه تا ته قسم در کوم ته آیا دا نه خوښوې چې ته به په خپل کور کې ارامه زندګي وکړې او د تا په ځای باندې موږ اوس تا پانسي کوو د تا په ځای د پیغمبر پانسي سي محمد یې پانسي سي دی څه ورته وایي وایي که چېرته زه خوشې کېږم د ما د خوشې کېدلو په بدله کې نبي علیه الصلاة وسلام ته په خپل کور کې یو ازغی هم ورچوخ شي زه یې نه قبلوم یو ازغی زه به یې قبول نه کړم چې زه دې خوښه سم او د مبارک ته په خپل کور کې دننه یو معمولي غوندې ازغی هم ورچوخ شي دا د ما نفس نه قبلوي دا د ما جان نه قبلوي دا د صحابه محبت حضرت عبدالله ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ په خپل باغ کې کار کوي یو چا خبر ورته راوړ چې د دواړو جهانو سردار د دنیا نه رخصت رحلت یې وکړ دی سوال کوي خدای پاک ته وایه الله دا سترګې مې ړندې کې واخلې رانه دا سترګې فورا یې سترګې ختمې شي ړوند شو په سترګو چا پوښتنه وکړه داسې سوال دې ولې وکړه وایي دا مې ځکه وکړه چې دا سترګې مې خالص د دې دپاره وې چې زه به د دواړو جهانو سردار دیدار کوم هغه ته به ګورم هغه اوس د دې دنیا نه پرده وکړه لاړه اوس د ما سترګو ته ضرورت نشته نه غواړم دا سترګې دې ته ویل کېږي محبت دې ته ویل کېږي عشق رسول دا عشق ده د ابو بکر صاحب پلار ابو قحافه په کوم وخت کې چې اسلام نه و راوړی د نبي علیه صلات وسلام په شان کې بد الفاظ وویل حضرت ابو بکر خپل پلار ته یو تړ ورکړ څپړی ورکړ پلار یې ده نبي علیه صلات وسلام بیا پوښتنه ځینې کوي ورته وایي که چېرته له ما سره په هغه وخت کې توره وای په توره به مې سر ځینې قلم کړی و داسې مینه یې ورسره درلوده عاشقان و د نبي علیه صلات وسلام عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقینو مشر رئیس د هغه یو زوی و عبدالله نومېده خو هغه مسلمان و د صادقینو نه و نبي علیه صلات وسلام مبارک ته څه وایي ای د الله نبي لو شئت لاتیت برأسه که چېرته دې خوښه یې د خپل پلار سر به درته راوړم صرف امر وکړه که پلار مې د که هر څه مې د سر به یې درته راوړم داسې مینه داسې محبت یې درلود حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وایي کله چې وفات کېده ښځه ورته ناسته وه هغې وایي ژړل او چغې وګلې چې وا حزنه وا حزنه ای غمه ای غمه یعنې غم ده ده وویل چې وا فرحنا ای خوشحالي خوشحالي ده په ما باندې غدن القا محمدا و اصحابه خوشحالي ده په ما ته خو د غم چیغې وایي زه خوشحاله یم ځکه سبا به زه د الله د پیغمبر او د صحابو سره ملاوېږم د هغه سره به ملاقات کوم دې ته ویل کېږي عشق رسول دې ته ویل کېږي عشق نبوي داسې محبت او مینه درلوده په غزوه احد کې د انصارو یوه ښځه وه غزوه احد کې مسلمانان ډېر سخت زخمیان هم شول شهیدان هم شول بد حالت ته یوه ښځه د مدینې منورې نه د ښځو داسې مینه ورسره د مدینې منورې نه راووته په لار کې پوښتنه کوي یو صحابي چې وویني ما بالو محمد د محمد څه حال د اوازه دا وه چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی چا ورته ویل وایي خاوند یې هلته پروت هغه شهید شوی لاش هلته پروت ده د خاوند پروان نه ساتي د خاوند په غم کې هم نه ده مخکې روانه ده میدان ته روانه ده بل یو صحابي په مخه ورځي ما بالو محمد د محمد څه حال ده وایي هغه خو ما ته نه ده معلوم خو د زوی لاش دې هلته پروت ته زوی دې شهید شوی د زوی فکر نشته ورسره دا نه وایي چې ولې څنګه غم نشته بیا مخکې روانه ده صرف د نبي علیه صلات وسلام چغې وهي ما بالو محمد دریم صحابي په مخه ورځي هلته هم دا پوښتنه کوي ما بالو محمد هغه ورته وایي ورور دې هلته پروت ده خو ما ته د نبي علیه صلات وسلام معلومات نشته وروسته بیا وایي چا ورته وویل چې هغه ژوندی ده او هلته د ورسه کله چې نبي علیه صلات وسلام مبارک ولیده بیا یې وویل چې دا كل مصیبت بعدك جلل یو روایت کې راځي سهل هر مصیبت کې تا نه وروسته ما ته اسانه ده ته مې چې ولیدې ای د دواړو جهانو سردار ما ته هر مصیبت اسانه ده هر مصیبت راته اسانه ده په جامع الموجزات کتاب کې یوه واقعه را نقل کړې د یوې صحابیې چې د صحابیو ښځو څومره محبت ورسره و څومره عشق یې درلود یو وخت کې نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړ چې په کورونو کې ځان تیار کړي د جهاد دپاره به ځو یوه ښځه وه صرف وړوکی یو بچی درلود د غېږې بچی و د دې ښځې خاوند د دې ماشوم پلار شهید شوی و په کومه غذا کې خلک را روان دي په قطار کې درېږي دا ښځه هم راغله دا خپل بچی یې راوړ په قطار کې ولاړه ده او زاړي په دې زاړه چې کور کې مې بل څوک نشته چې زه یې اوس ولېږم جهاد ته د پیغمبر حکم باندې عمل وکړم مسجد نبوي ته ورغله نبی علیه صلات وسلام مبارک ته
او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د هغې مخې ته یې دا بچی ورته واچو، ورته ویل ای د الله پیغمبره زما دغه بچی د ما نه قبول کړه بل جهاد کې. ورته وایي دا خو غیر مکلف د ماشوم ده، تلفک ده، دا خو وړوکی ده. وایي زه بل څوک نه لرم په کور کې چې هغه د تا سره په جهاد کې لاړ شي، خو دغه لرمه دومره کولی سم چې هغه مجاهد چې هغه ډال نه لري، سپر نه لري چې د غشو نه ځان بچ کړي، دغه د ما بچی د مخې ته کړي، دومره کار کولی شي چې په خپل بچي باندې د ما په بچي باندې ځان بچ کړي د دښمنانو د غشو نه، او دا ډال کړي، ځان لپاره یې ډال کړي. داسې صحابیاتو چې خپل بچي به یې نظرانې ته پیش کول، شهادت ته به پیش کول، داسې عشق ورسره و، داسې محبت ورسره و. د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت کول لکه څنګه حدیث مبارک کې ما درته وفرمایل چې د الله پیغمبر فرمایي چې لا یؤمن احدکم، کامل مؤمن په تاسو کې څوک نشي کېدلی تر هغه وخته پورې چې زه ورته محبوب سوی نه یم د خپل پلار نه